به خاطر اینکه سیاوش به جای یک مادر دردمند یک مادر قوی را دوست داشت. روزایی که این اتفاق بر ما افتاد بی نهایت ضعیف بودم. خلای وحشتناک عاطفی که در نبود همسرم که من برش عشق داشتم ایجاد شده بود مرا بسیار از پا انداخت. دوست داشتن بد نیست، دوست داشتن شما رو به تکامل میرسونه. و ما هم د همیرا قادری په دې دردونکو خبرو کې د یوې سپېڅلې مینې کیسه پټه ده. همیرا قادری تیر ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماند فرامرز تمنا لومړی میرمن وه. دا وایي مینه لرل ګناه نه ده بلکې سړی پایښت ته رسوي. خو ښاغلي تمنا دا هغه وخت طلاق کړی چې کله د په خوښه د 3 میاشتې لنډمهاله یوه کورس لپاره امریکا ته ولاړه. قادري له تمنا سره د مینې په لرلو ویاړي. له یوه او بل سره یې 14 کاله تیر کړي. د دوی زوی سیاوش یې د ژوند پایله ده. میرمن قادري وایي د تمنا مهرباني یې نه هیریږي او په ژوند کې د هغه له تاوتریخوالو هم خوند اخیستی. فرامرز تمنا په رسنیو کې د ښځو له حقونو پر ملاتړ مشهور دی، خو د همیرا قادري د طلاق په اړه ورته ګوته نیول کیږي. دی وایي په 14 کلونو کې یو او بل پیدا نه کړل ځکه سره جلا شول، خو دا جلاواله یې په ډیر محرمیت او درنښت شوی دی. تمنا له قادري سره بیلتون د دواړو ازادي بولي او اوس هم هغې ته د دعا لاسونه لپه کوي. له دې کیسې 2 هدف اخیستلی شو. یو د مینې اوج ته د رسېدو د ماتې کیسه او بل د زغم او ښځو ته د درناوي مسله چې په ژوند کې د ارزښتونو ساتنې او بشپړوالي لپاره ډیره مهمه ده. په یوه سبسکرایب سره دغه ډول نورې کیسې هم زموږ له دې چینل اوریدلی شئ. فقط ستاسو یو کلیک غواړي.